بس د ډېرې خوشحالۍ نه مې د رسګولې نه ښه مست شانته کې چک وخو چې ډېر زیاته مزیدار او ډېر زیات خوند یې راله هم راکو. سلامونه ټولو یاران دوستان ته. مازیګری ټیم زما د بل پارټنر رینګ وکړ ویل راځه زر په موټرسایکل کې نه ستا لپاره سرپرایز دی. نو ما ورته ویل یاره څه سرپرایز دی په دې کې تلو وریځ هم ډېره راغلې وه. نو ما بار تپوس کوه خو هغه راته ویل نه په موټرسایکل باندې چې ورسره کېناستم نو مخکې روان شولو. تاسو لیدی شئ چې موسم ماشاءالله غټه وریځ ده خو موسم فی الحال صفا دی. نو دنه به ما بار تپوس کوم خو روان کړی م د ارچن طرف ته مطلب د مندني طرف ته په لاره باندې ما ته قصه کوله ویل ته راځه که نه یو څیز لرې بوځم. ما ورته ویل بالکل صحیح ده بس ما ته ویل خپله ویډیو جوړوه خو ویل زه تر نښې یم چې کوم ځای ته به دې بوځم. چې کله د ارچن بازار ته رانږدې شولو نو تاسو لیدلی شئ چې ماشاءالله د دې پول سره موږ نږدې شو. د ارچن په بازار کې خو دونه رش نه خو سور نور راخته مکمل موسم صفا شوی و. نو په دې کې چې کله موږ د ارچن بازار کراس کو مندني ته نږدې شو دې سکول خواته راورسېدو چې پرایویټ سکول دی خو ډېر مزېدار دی او ډېر زیات ښکلی دی. د سکول د وختو نه پس چې کم دی موږ به اوس ځان رسو د حسن انجن خوا له کم نه چې موږ د رګړۍ دپاره انجن یې وړو. تر دې چې موږ د هغه خواته راورسېدو د هغه سره ودرېدو په خیر مخیر هم وکړو ګوډې راله راکړو د هغه سره مې ګپې شپې لګولې. هغه راته ویل دا یو انجن اوزګار دی ځکه د ده نه الرېډي موږ 2 انجنې وړي دي. نو ده راته ویل چې علي تعالی خو موږ یو سرپرایز دی. موږ ورته ویل صحیح ده. نو بس ده په موټرسایکل باندې کېنولو د دې ځای نه بیا په ګپ شپ روان شولو. مخکې دلته کې د مندني بازار طرف ته راوستم چې دلته کې ما ته ویل دې سیټ ته ودرېږه. ډایرکټ مې چې وکتل دلته د میانو په هوټل کې کوز کړم او تاسو لیدلی شئ چې د مډیانو کوم هوټل دی نو ډېر زیات مزېدار دی. چوپړۍ جوړې کړي خو ډېر زیات ښکلی. دلته موږ دې کمرې ته راوسو تاسو دلته انتظار کوئ. په دې کې زما سرپرایز دی ول نورید راته ویل چې دا ستا سرپرایز دی چې ته موږ میان له راوستو. ویل د دې ځای میان ډېر زیات مشهور دی او ډېر زیات خوندور دی. خو ما چې په پلیټ کې ولیدل د هغې دومره زیاته خوشبو وه دومره زیات مزېدار زموږ ته په خوله کې اوبه راغلې او ډېره زیاته مزه یې کوله. بس ما د میان له لږه شانته کې سره بیره کړو چې څنګه مې خولې ته کړو نو ډېر زیات خوند یې راکړو. واقعي ده چې ډېر زیات مزېدار و. دلته کې حسن بھائی هم ټیسټ کړل چې هغه هم ویل یاره ډېر زیات خوندور دی او زموږ هغه بل پارټنر هم. خو دلته کې چې کله موږ میان وخوړو تاسو لیدی شئ زما د ملګرو د پلیټونه داسې صفا کړه ماشاءالله لکه د چرسدې دماکه چې پکې شوي. نو هغوی خندلم یاره ویل دا خبره پکې ونه کې. ما ویل زه به پکې دا بالکل کومه. بس دا هغه ځای نه پس چې راووتلو نو حسن بھائی کله پیسې جمع کړل د پیسې راوتو نه پس موږ ډایرکټ واپس خپل موټرسایکل راوختو. حسن بھائی خپل کور ته لاړو موږ ته خپل کور طرف ته کې را روان شولو. نو تاسو لیدی شئ چې دلته کې زه موسم نه ډېرې مزې اخلم ځکه چې لږه لږ یخني مې هم کېده او مایان مې هم پسې وخوړل. ما مې د پارټنر ته ویل چې په میانو پسې به لږ خوشانته کې خواږه وخورو سنت به هم پوره شي او موږ له به خوند هم راکړي. ده راته ویل ټاک مچ ویل راځه زه دې د مټیان دوکان ته ورولم ویل چې څومره خورې هغه هم نه وخوره. نو ما ورته ویل صحیح ده. تر دې چې موږ سور پل ته راورسېدو تاسو لیدلی شئ او بس د دې ځای نه چې کله موږ اوس واورو مخکې به لاړ شو د خیره سره او هلته کې به ځو د مټیان دوکان. ډایرکټ موږ دلته کې د مټیانو دوکان ته رادلو نو هلک ته مې وویل چې یاره ماله یو رسګوله راکړه. نو هغه راله ماشاءالله مټیان ډېر تازه جوړ شوي ډېر زیات خوند یې کړو په شیشه کې لګېدلي. بس هغه ماله د رسګولو نه چې کوم دی مزیدار یو رسګوله راکړه. بس د مخې سره مې پیډول سرپه ونه کړه. ډایرکټ مې ته یو مست شانته کې چک و نیمه رسګوله مې په خوړه کړه چې ډېره زیاته مزه وکړه. هغه بل ملګري مې هم وخوړله. د مخامخ چې کوم هلک دی دا به د دوکان کې ولاړ دا د دوی خپل دوکان دی. نو د رسګولو نه پس یو 2 رسګولو مې وخوړل. د هغې نه پس موږ راووتو کلي ته رانږدې شوم. په دې ځای به زه خپل ولاګز ختم کړم. چینل له لازمي سبسکرایب کړئ. ملاویږو را روان ولاګز کې. الله حافظ.